سیګار د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د وړو نجونو ودول زیات شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې په جبري ډول او د وړو او کم عمره نجونو ودول زیات شوي دي. سیګار د یکشنبې په ورځ اکتوبر 22مه تلي 13مه د ایکسپورټ ټولنیزه شبکه کې په یوه خپور کړي راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي چې د 2021 کال راوروسته په افغانستان کې 35% نجونو د 18 کلنۍ عمر ته تر رسیدو مخکې او 18% نورو 15 کلنۍ ته تر رسیدو د مخه په جبري ډول واده شوي دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي د 2022 کال د ډسمبر او د 2023 کال د فبروري د میاشتو ترمنځ د جبري ودونو 588 قضیې ثبت شوي چې د دغې ډلې 361 په کوچني عمر کې د ودونو قضیې وي. په افغانستان کې په کوچني عمر او په جبري ډول د نجونو د ودولو د دود له پخوا څخه په دغه هیواد کې رواج لري، خو د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ځینې ادارې وایي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته پر ښځو نجونو باندې د دغې ډلې د پرلهپسې محدودیتونو په ځانګړي ډول له زده کړو د نجونو د منع کېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول او د کم عمر لرونکو نجونو ودول ډیر زیات شوي دي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم څه موده د مخه ویلي و چې په افغانستان کې په وروستیو څه باندې 2 کلونو کې افغان میرمنې او نجونو په پرلهپسې توګه د درنو سزاګانو لکه اعدام، سنګسار، په درو وهل، جبري ودونه او له ازادي څخه د بې برخې کېدو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې د کرونا وایرسو له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې د کم عمره نجونو ودېدل، له زده کړو څخه د نجونو بې برخې کېدل او د کورنیو اقتصادي ستونزو له امله زیات شوي دي. یونیسف ویلي چې ډېری میندې او پلرونه خپلو لوڼو ته د یو بار په سترګه ګوري او واده د دوی لپاره غوره انتخاب ګڼي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف د دفتر مدیر نولا سکینر وایي په کم عمر کې واده نجونو له زده کړو محروموي، د هغوی روغتیا، هوساینه او راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. هره نجلۍ چې په ماشومتوب کې واده کوي ماشومه ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د سیګار دغه راپور غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو شرعي حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم څو اونۍ وړاندې ویل چې د طالبانو حکومت ښځو ته د تعلیم په ګډون د هغو ټول شرعي حقونه ورکوي، خو زیاته یې کړه چې په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي. ندیم کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې لویدیځ هیوادونه په دې تورن کړل چې د ښځو د حقونو له مسلې په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د زده کړو له مسلې ناسمه ګټه پورته کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.